بسم الله الرحمن الرحیم. رازونه موږ کنټرول پینل کې وایو یوزر اکاونټس دغه زده که نه دلته ګوره اوس ګډوډ شو که ما کمپیوټر هم لږ تازه څخه وینډوز انسټالیشن ورته نوی څه اپشن هم لږ کې کمې سوې لږ سره ګډوډ شو خو موږ صرف یوزر اکاونټس او پیرنټل کنټرولز په دې کې نه دی ویلي. راځو یوزر اکاونټ جوړو. یوزر استعمالوونکي ته یې اکاونټ وایي لکه څنګه چې تاسې څوک بانک ته لاړ سي یا حوالې والا ته ورسي که نه بانکونه د خدای پاک موږ داسې وساتي په خاصه توګه له غیر اسلامي چې کومې طریقې دي که نه نو په هغه کې یو اکاونټ جوړېږي چې ورسي $10,000 واخله دومره افغانۍ واخله ما ته اکاونټ جوړ کړه. کم از کم په 1000 افغانیو باندې یو اکاونټ تاسې بانک کې خلاصولی شئ. زه څومره معلومات لرم باید دب کې ولري. نو د هر کس خپل اکاونټ وي او یو پاسورډ هم درته ورکول کېږي. اوس د ATM انټرنیټ سیسټم هم راغلی ده که نه نو یو پاسورډ هم درکول کېږي یو نوم هم درکول کېږي چې کله ته هغه نوم او پاسورډ ورکړي یا ATM سیسټم یې د کابل کې ستا د بانک نه باندې لګېدلی نه نیوتو ضرورت نشته په لیکلي د فلاني بانک ATM ده څنګه چې تاسې ورسئ تا ته هغه کارډ یا کارډ هم درکړي او یو یوزر اکاونټ یو کوډ هم درکړی اول کارډ دنه غواړي بیرته چې یوزر اکاونټ دې راکړه پاسورډ دې راکړه چې کله پاسورډ ورکړي دا ته وښیي چې په اکاونټ کې د سکرین له کمپیوټر ته لګېدلی وي څومره پیسې دي کې هغه هم درته وښیي څومره غواړې خو هغه ته اصول ډېر روپۍ په یوار نه تر نسته راخیستل ځکه هغه ماشین ته کمې روپۍ ورکړي نه پوهېږم 10,000 افغانۍ دي که 6,000 افغانۍ په یوار ترې ایستلی سي یو ټرانزیکشن کې یو ورځ کې تا ته دومره اجازه درکړي دغه نه زیات نشته ایستلی نو تاسې کولی شئ هغه نه استفاده کوئ. یوزر اکاونټ او پاسورډ باندې مې خبرې ته کولې د هر یو کس بیل بیل وي. فرض کړئ که دا کمپیوټر په کور کې 3 ورونه دي 3 واړه استعمالوي او غواړي چې هر یو کس ځان ته په خپل نوم باندې یو یوزر اکاونټ کې ولري او هر څوک ځان ته یو پاسورډ کې ولري. احمد باید د محمود اکاونټ ته ننوځي ځکه چې هغه پاسورډ ونه لري او محمود باید د ایاز هغه ته ننوځي هغه د هغه پاسورډ باید ونه لري. نو دې لپاره به تاسې راځئ دلته او یو یوزر اکاونټ به جوړوئ. څنګه جوړېږي دې باندې به کلیک چې په کلیک دې کې ګوره د الفلا په نوم ما جوړ ده پاسورډ پروټیکټډ هم د اډمنسټریټر هم دغه باندې پوه کوم زه دغه کې تغیرات کوي پاسورډ بدلوي وغیره دلته څه اپشن یې ورکړي دغه کې به انشاءالله وروسته کار کوي خو زه یو نوی اکاونټ جوړوم نو ته به راسې منیج انذر اکاونټ دې باندې به کلیک کړي او دلته وګورئ یو بل هم کې جوړ د احمد په نوم زه دا ډیلیټ کوم. اول یې ړنګول زده کوو افغانستان د صحیح ده ځکه چې ودانۍ ډېرې ګډې وډې دي زړې ودانۍ دي اول به دا ړنګې کړو نوې له سره جوړو نو دا لرې کوو دې باندې به کلیک کړي ډیلیټ د اکاونټ ډیلیټ فایلز او ډیلیټ اکاونټ باندې کلیک کړه له خیره سره دا لاړ. بای ډیفالټ چې کله تاسې وینډوز انسټالوئ یو یوزر اکاونټ تاسو نه نوم غواړي د انسټالیشن چې کله سر ته رسېږي په یو وخت کې چې کله تا ته ډسټاپ ښکاري دغه نه لږ مخکې او یو ګیسټ ویب کې خو فعلا څنګه ده آف ده. مثال یو میلمه درته راغی د هغه لپاره دا استعمالولی شي دا اوس غیر فعال ده دې باندې که ته کلیک کړې ټرن آن باندې به کلیک کړې دا به ورته فعال کړې پاسورډ مه ورکوه کمپیوټر ته نقصان نشي رسولی اختیارات کم لري هغه میلمه هم د تا کمپیوټر انټرنیټ شیان استعمالولی شي خو د تا کمپیوټر کې څه پروګرام نشي ختمولی چې ډیلیټ کولی نشي هغه مشکل نه پکې خلاص. راځو موږ یو نوی اکاونټ جوړو نو کریټ ا نیو اکاونټ دې باندې به کلیک کړئ هلته به نوم ورته ولیکئ. فرض که موږ جوړو د نیازولي لپاره نیازولي نوم دې ورکړه. دلته بیا 2 اپشن دي سټینډرډ یوزر یې غواړئ که اډمنسټریټر دغو کې فرق ده. کمپیوټر دې ما ده فرض که دا 2 مې ورونه دي دوی دواړو ته زه اکاونټ جوړوم اول هم به پوه کړم اډمنسټریټر مکمل اختیارات لري لکه که تاسې به دغه خبره د الله تعالی وحدانیت څه ده یو ثبوت ده که چېرته دویم خدای وایي نو یو به ویل چې ودې ورېږي باران دې ورېږي بل دې ویل چې ګلۍ دې وورېږي بل به ویل چې نه واوره دې ورېږي په اوړي کې ګډوډي به وه بیا که نه لکه اوس زموږ او تاسې حکومت چې ده 50% تقسیم شوی ده د یوې داسې کش کوي د بلې داسې کش کوي هر یو د ما نوم کې اوسي ما دغه هغه اوسي خدای دې په خیر کې راپېښ کړي. نو اډمنسټریټر مکمل اختیارات لري باید چې یو نفر داسې وي چې هغه مکمل اختیارات ولري. زه نه غواړم دوی د اډمنسټریټر جوړ کړم که چېرته زه چې څومره اختیارات لرم هغه دوی ته هم ورکړم نو زه خو دا اختیار لرم مثال زه مکمل اختیارات لرم دا اختیار لرم دا مثال په اجراویه رئیس په چوکۍ ناست ده ختم فرمان صادر ختم یا اجراویه رئیس دومره اختیارات ولري که نه دی مثال اجرايي رئیس ته دې دومره اختیارات ولري چې مکمل اختیارات دی ولري بله ورځ ولسمشر ختم
فلانی ولسمشر نو بیا خو ګډوډي جوړېږي که نه ما پسې به ځینې خلک ولاړ دي دپسې به ولاړ دي او غوغا جوړېږي دغه رقم دغه هم ده اډمنسټریټر باید یو وي دا موږ ټول اختیارات لري سټینډرډ یوزر کم اختیارات لري چې اډمنسټریټر نه به دا اجازه اخلي بیا به کار کوي یا چې څومره اختیارات اډمنسټریټر ورکړي هغومره کار دی کولی شي څنګه اختیارات ورکول کېږي بیا وروسته وایو خو راځو زه نیازولي سټینډرډ یوزر جوړوم صحیح ده جنجال په خپله سر خو ګای ځان ته یا چې په روغ سر دغونه مه ږده که نه نو اډمنسټریټر دویم مه جوړوي په روغ سر دغونه نه ږدمه د نیازولي به سټینډرډ یوزر کړمه کریټ اکاونټ باندې کلیک کوم د دې اکاونټ دغه ده جوړ شي ښه اوس دې کې که زه تغیرات کوم پاسورډ ورکوم یا بل څه هغه وي نو زه به دې نوم باندې کلیک کړم دلته ډیلیټ خو موږ مخکې زده کړه راځه دې سره چینج د اکاونټ نیم نیازولي نه تخلص یې پکې کړو نیازولي احمدزی احمدزی هم سره لیکو کلیک دلته او دغه ځای کې بل نوم ورته ولیکه نوی او چینج نیم باندې به کلیک کړي نوم به یې بدل شي هغه نه بدلو لکه اشرف غني چې بدل کول د اشرف غني احمدزی او اخر کې احمدزی تر کینسل لکه ډېر ورتلی نیازولیا چې موږ ته موږ هم احمدزي دا کار وکړی ته په تنګ سي د احمدزي نه خو زه بیخي توبهګار یم راځو کریټ ا پاسورډ که غواړې چې پاسورډ ورکړې د خپل ګوره پاسورډ نه در کړل سوی دی باندې به کلیک کریټ ا پاسورډ او دلته پاسورډ ورته ولیکې فرض که زه ورته لیکم 1 2 3 4 5 6 ټوله یوه خبره ده صحیح ده صرف ما هغه کړله په پښتو درې کې ویله دلته راځم بیا ورته لیکم 1 2 3 4 5 6 تاسې سخته هم ورته لیکلی شئ صحیح ده او بل په دې کې پاسورډ هینټ د هینټ نښې ته وایي که چېرته تر ډېر وخت پس راسي د خپل نیازولي د خپل اکاونټ راخلاصي پاسورډ تر هېر وي څنګه چې دنه غلط سي دا هغه نښه درته راړي خو اکثره خلک غلط سي دغه کې بیا خپل پاسورډ ولیکي بیا راخلاصول ډېر اسانه شي تاسو ته زه اوس ښیم فرض که نښه وردا مثال د موبایل شمېره ده ده ورته ولیکل موبایل یا یې داسې یو هغه ورکړه ام بي ورکړه صرف دی پیږي چې موبایل ده که نه ام بي څه معنی چې څو ام بي ډیټا ده که یا هغه ورته ولیکي جي بي کریټ پاسورډ باندې به کلیک کړي دغه باندې پاسورډ ورسره ولیکل چې پاسورډ پروټیکټډ پاسورډ باندې دا وساتل څه ښه بیا دلته اپشن یې بدلې شوې چینج د پاسورډ که غواړې چې دا پاسورډ بدل کړي په دې باندې به کلیک صحیح ده ریموو د پاسورډ بې خطر لرې که چینج د پکچر دې کس خوند در نه که چینج د پکچر باندې به کلیک کړي او دې ځای فرض که دغه کس ما ورته انتخاب که چې خلا ته یې لیږو چینج پکچر ورسره پیرنټل کنټرولز کې به وروسته کار کوو هغه ځای نه هم کېږي له دې ځای هم کېږي چینج د اکاونټ ټایپ غواړې چې یاره دا ډېر باوري کس د نیازولي ورکوی دی یم اډمنسټریټر که کله کله زه نه یم که نه ماوین بیا ټول اختیارات لري که نه نو راځو دلته او بېرته سټنډرډ اکاونټ ته بدلولی شي خو زه یې نه بدلوم ځکه چې بیا جنجال جوړي دا ماته معلوم ده او ډیلیټ د اکاونټ ډیلیټ کړه دې کې کار کړی ده راځو اوس چک کوو چې د پاسورډ او هینټ یې څه رقم کار کوي دا زه بندوم راځم دلته او دلته راځم سویچ یوزر کمپیوټر نه بندوم سیده بیا ریکارډینګ بندېږي سویچ یوزر باندې هم پوه کوم لږ وروسته چې څه وظیفه اجرا کوي نیازولي دغه ده صحیح ده په دې نوم باندې زه کلیک کوم خو غلط پاسورډ ورکوم ما دا پاسورډ غلط یا یوزر نیم غلط یا پاسورډ یوزر نیم خو صحیح خو پاسورډ غلط اوکې پاسورډ هینټ ام بي که چېرته تاسې په هینټ کې خپل پاسورډ لیکلی وي که نه څوک چې یو غلط پاسورډ ورکړي بېرته دلته پاسورډ ته ښکاري نو هغه بیا راخلاصولی شي نو باید داسې پاسورډ ونه کوئ هینټ معنا ده نښه ورکړه چې بیا وروسته ډېر وخت پس راسي د نه هېري فرض که د نیازولي نه پاسورډ ډېر و ام بي او دا خو موبایل شمېره وه کومه موبایل شمېره وه ته ودرې افلانۍ وه 1 2 3 4 5 6 څنګه چې انټر کې راخلاص به شي خو زه یې فعلا نه راخلاصوم چې وخت په لګېږي بېرته راځم او لاګډ آن د خپل اکاونټ باندې کلیک کوم ما هم ډېر سخت پاسورډ ورکړی راخلاصوم اوس مې په څټ کړی وه لکه ښه اوس راځو بېرته دغه ښه یوزر اکاونټ چې ده تاسې دغه ځای نه وویلې که نه یوې بلې طریقې سره هم جوړولی شئ که څه هم وینډوز کې څوک نه ورته کوي خو زه به تاسو ته وښیم رایټ کلیک به کړي کمپیوټر باندې مینیج دې باندې به کلیک کړي بله طریقه ده د جوړولو او بیا به دلته دا چې کله راخلاص شي لوکل یوزرز اینډ ګروپس دې باندې به کلیک کړي او یوزرز فولډر به راخلاص کړي کې جوړ دي که نه نیازولي ده ګیسټ هم سته پکې الفلام سته پکې یو پردې تر شا یو بل اډمنسټریټر هم سته چې دلته نه ښکارېده صحیح ده دا بیخي داسې ځای ده که نه څه چې
مرکزي پردې تر شا تاخانې ته ورکوس. ښه دلته که تاسو یو یوزر اکاونټ جوړوئ یا یې ډیلیټ کوئ نو رایټ کلیک اول یې جوړو نیو یوزر په یو خالي ځای کې به رایټ کلیک کې نوم به ورته ولیکئ. فرست زه طریقه مه جان فل نیم یې اپشنل ده یوزر نیم باید خامخا ولیکئ. فل نیم که لیکي ویې لیکه که نیمې لیکه. ډسکرپشن د ده بارې کې څه معلومات لیکي ویې لیکه که نیمې لیکه د منیجر ده څه شی ده. پاسورډ که دلته ورته لیکي دلته یې ور ولیکل دلته بیا ولیکل دلته پاسورډ هینډ نشته هغه نوی ده دا ډېر زوړ سیسټم ده صحیح ده. او راځو دلته یې لږ لږ اختیارات هم ورکړي دي مخکې چې کومه وینډوز ایکس پي او په هغه کې به یې داسې یوزر جوړاو صحیح ده. نو راځو اول اپشن ته په دې کې زه پاسورډ هم وروسته ورکوم. یوزر مسټ چینج پاسورډ ایټ نیکسټ لاګن یا چې کله دغه یوزر داخليږي اول وا نو دوی د خپل پاسورډ دلته په خپله ولګي کمپیوټر به پوښتنه ترې وکړي څنګه چې په خپل نوم باندې کلیک کړي پوښتنه به ترې وکړي چې پاسورډ دې راکړه نو ده ته مې دومره اختیار ورکړه چې دوی خپل پاسورډ بدلولی شي. دا اختیار تر اخلمه او ورته وایم چې یوزر کین ناټ چینج پاسورډ دوی چې پاسورډ بدلوي ما نه پوښتنه کوي. پاسورډ نیور ایکسپایرز دا که غیر فعال وي 42 ورځې پس دا پاسورډ کار پرېږدي په خپله د سټنډرډ یوزر دا به ته پکې فعال کې د پاسورډ به بیا کار نه پرېږدي. او که چېرته نیازوري صرف ګیمونه کوي فلمونه ګوري په کمپیوټر کې زه چې راسم دی دغه ته ناست دي تر ډیلیټ کوم یې نه خو پسې بندوم یې بله ورځ چې دی نه چې راسي د یوزر اکاونټ نسته پکې خامخا مجبور ده سټنډرډ یوزر د ځان ته خو بل نسي کې جوړولی ما ته به راځي یاره د ما اکاونټ تا ډیلیټ کړی دی لکه چې زه ورته وایم چې سړی سه کني بیا د نه ډیلیټ کوم اوس مې صرف بند کړی ده نو دا به څنګه کې بېرته بې زه ورته فعال کړم کریټ باندې چې کلیک کوم اوس جوړېږي خو دا بېرته تاسې فعالولی شئ دغه دی جوړ څه دې ته که اوس زه پاسورډ ورکوم نزولي په نوم نه جان په نوم که نه رایټ کلیک او سیټ پاسورډ پروسیډ که پاسورډ ورکوئ دغه کې پاسورډ ولیکئ که پاسورډ تر ختموئ دا به خالي پرېږدئ اوکې به یې هلته د لرې کولو بله طریقه وه که نه بیا که ډیلیټ کوئ لکه یو فولډر چې موږ تاسو ډیلیټ کوو رایټ کلیک ډیلیټ یس لاړ ښه دا یې بله طریقه وه. اوس راځو او موږ او تاسې کار کوو په کنټرول پینل کې پیرنټل کنټرولز باندې. پیرنټل کنټرولز چې دي کوم ځای کې دي څه شول دا چیرې تللي دي دغه دي دې باندې زه کلیک کوم وایي چې پیرنټل کنټرولز په چا لګي اډمنسټریټر باندې که ولګي هم ځان یې بیرته لرې کولی شي صحیح ده ځکه چې مکمل اختیارات لري. که چېرته د یوه پالیسي په اپلای کړه بله ورځ دی راځي بیرته یې ختموي هغه قانون بدلوي په خپله نفع. نو راځو نیازولي سټنډرډ یوزر ده دې باندې موږ د اختیارات ورکوو یا ځینې تر اخلو دې باندې به کلیک کړي څنګه چې په کلیک کې نو پیرنټل کنټرولز را سټارټ کېږي فعلا آف دي آن دی فالس. درې قسمه اختیارات موږ پابندي په لګولی شو اختیارات ورکولی شو یا تر اخیستلی شو. وخت کوم وخت کې دی کمپیوټر ته کېناستی شي د یوزر اکاونټ به کار کوي کوم وخت کې به کار نه کوي کوم ګیمونه دی کولی شي کوم نشي کولی کوم پروګرامو کې دی کار کولی شي کوم کې کار نشي کولی. د دې لپاره دغه آن چې اوس ټایم لیمټ اول ورکوو د وخت پابندي په لګوم به آف ده په دې آف باندې به کلیک کړي دا به آن شي. خانې ټولې سپینې دي مطلب دی په هر وخت کې کار کولی شي خو بلاک ګوره شنې دي زه به در ټولې اول بلاک کوم. انتخاب لکه څنګه انتخاب ته څه کوې داسې انتخاب مې وکړو خو څنګه ده د یکشنبې نه شروع بیرته تر شنبې او د شپې د 12 نه شروع بیرته شپې تر 12 پورې مطلب 24 ساعته هره ورځ بلاک مې د یوزر اکاونټ ستا خو دې نه پرېږدي درته یې دغه وخت کې اجازه نشته. خو که زه ورته وایم چې دا جمعې ورځ رخصت وي چې کوم وخت هم ته ورته کښېنې تا ته اجازه ده که د شپې وي که د ورځې خانې مې ورته سپینې کړې په دغه وخت کې دی داخلېدی شي. بیا ورته وایم چې ماسپښین چې کله مکتب نه راسي 2 تر 3 ته اجازه ده هره ورځ او د پنجشنبې په ورځ چې رخصت وي بیا هم تا ته اجازه ده د شپې تر 10 بجې باید چې ویده شي کمپیوټر بند کړي او کتاب بند نه کړي خپله یوزر او بله ورځ مثال د دوشنبې په ورځ ورته وایم چې تا ته ماخوستن د 8 تر 9 اجازه ده صرف دغه یو ساعت او صرف په کومه ورځ منډې دوشنبې په ورځ. نو دغه رقم کومې خانې چې تاسو سپینوئ هغه وخت کې اجازه ورکوي
او کومې چې شنې وي هغه وخت کې اجازه نه ورکوي اوکې که نو صرف دغه وختونو کې دی کار کولی شي کوم وختونو کې چې ما اجازه ورکړه بل ګیمونه آف دي دا به هم آن کړي څه وایي کین نیازولي پلی گیمز آیا نیازولي ګیمونه کولی شي یس ټول کولی شي نو یو به هم نشي کولی خو دلته یو اپشن ده یس به دا پرېږدئ بلاک اور الاو سپیسیفیک گیمز زه غواړم چې ځینې ورته پرېږدم نو دې باندې به کلیک او ډېر تر بند کړم دلته ګوره آن د الویز آن زه وایم چې الویز بلاک دا ټول بلاک کپسې دا یو پرېږده چې هر یو گیم وي صحیح ده دا دوه مې ورته اجازه ورکړله اوکې مې ګوره دغه چې کوم بلاکس نومونه یې دلته ولیکه اوکې به یې کړي بیا او که بیخي بندې پسې نو به یې کړي راځو پروګرامونو ته آف باندې به کلیک کړي دا به هم نیازولي کین یوز آل پروګرامز اوس دا اپشن فعال ده هر پروګرام چې د کمپیوټر کې انسټال وي دی استعمالولی شي خو که زه ورته وایم چې نیازولي کین اونلی یوز د پروګرامز آی الاو نیازولي صرف هغه پروګرامونه استعمالولی شي چې کومو اجازه زه ورکوم نو دا به انتخاب کې تا ته به پروګرامو لیست وکړي خو دومره اسان هم نه ده دې کې پېژندل فوټوشاپ دا خو ډېر ښکلی نوم لیکلی اجازه ورکړه ورکې کاکسونه به ځان ته جوړي ښکته ځو دا کوم چې موږ او تاسې ډېر استعمالوي هغه پروګرامو ته ځان رسو نور هم ډېر دي پکې دا بیا فیس ته راغلو ښه دغه کې چې کوم فعالی د هغې اجازه ورکوه صحیح ده ورته مې د اکسل اجازه ورکړه زده کړه به کوي کوز چې راشي لږ نور هم سکرالینګ وکړي ورته مې د اکسس اجازه هم ورکړه زده کړه به کوي ښکته که نور لاړ شو ورته وایم چې د پاور پوینټ اجازه هم ورکړه د ورډ اجازه هم ورکړه بس دی نور هم ورکړه دا پروګرامونه دي دا پروګرامونه چې په کوم نوم باندې را سټارټ کېږي له رن نه هغه دي پر دې تر شا چې کوم کوډ وي دې ته مثال رن د نوټ پیډ ډایرکټ نوټ پیډ راخلاصېده پینټ څنګه راخلاصېده ایم ایس پینټ نو دا ورډ چې راخلاصوي وین ورډ ته لیکل کېږي ورډ به دې نه پس موږ وایو او راخلاصولو طریقې به هم وایو نو تاسې به هغه باید چې زده وي دغه ځای سیټینګ کولی شئ چیک آل باندې کلیک کړئ ټول انتخابوي ان چیک آل ټول نه ټیک مارک لرې کوي اوکې کا د باندې دا پابندۍ هم ولګېدې اوس ګوره دا هم اوکې کا څه وایي سټینډرډ یوزر دا پیرنټل کنټرولز هم د باندې آن شوه ښه دا اختیارات ورکولو راځو دلته چې د وینډوز نن ځان خلاص کړو سویچ یوزر څه وظیفه ده دا په داسې وخت کې استعمالیږي چې دغه دفتر باندې په دې کمپیوټر زم کار کومه او فرض کړه نیازولي کار پکې خو وخت یې موږ معلوم ده دوه شفټه ده د ګیز د شپږو نه تر 12 زه کار کوم د 12 نه تر شپږو بیا دی کار کوي دی د ما په وخت کې راشي راته وایي چې یاره ما یو ایمیل لیږم یا مې شپ کې سیو دي خپل یوزر اکاونټ کې هغه زه تر کاپي کومه نور ذاتي زه کار نه لرم زر درته جګېږم نو زه به چې وکړم خو زه نه غواړم چې د ما اکاونټ بند شي او دې کې مثال کوم پروګرامونه راخلاص شي لکه انټرنیټ ایکسپلورر مې راخلاص کړ ورډ مې پکې راخلاص کړ دا دوه پروګرام مې پکې راخلاص کړ او په دې کې مې فرض کا دغه لیکل هم وکړه نه غواړم چې دا پروګرامونه دوی وګوري چې ما څه لیکل کړي او دا هم نه غواړم چې دا بند شي نو زه به څه وکړم را به شم دلته او دا به زه سویچ یوزر کړم د لږ وخت لپاره یې نه وغوښته نو زه چې کله دا سویچ یوزر کړم دوی به راسي خپل پاسورډ به دې ته ورکړي دلته او خپل کار به وکړي بېرته به تر راوځي زه راوځي څنګه هم ته ښیم زه به بېرته راسم هغه نه راخلاصوم او خپل اکاونټ ته ګورو چې پروګرامونه پکې بند شوي دي که نه دي بند شوي یو د ما پاسورډ نه لري نو دی نشي راخلاصولی نو تاسې وګورئ پروګرامونه به هماغه رقم سټارټ وي بل له دې نه وروسته لږ وخت لپاره چا د نه وغوښته سویچ یوزر لاګ آف 12 بجې سوې نیازولي تیار را رسېدلی ده کمپیوټر بیخي بندو منه چې ټول بند نه شي که نه زه به دې بیا له سره سټارټ کړي زه صرف غواړم چې خپل اکاونټ بند کړمه خپل یوزر اکاونټ چې الفلا په نوم مې جوړ ده لاګ آف به یې کړم څه یې لیکلي کلوز پروګرامز اینډ لاګ آف دا بیا پروګرامونه بندوي خو زه نه لاګ آف کېږم ریکارډینګ شروع دا بیا بندېږي دا نور څه پروا نه کوي بل د په دې کې لاک او سویچ یوزر کې لږ فرق ده لاک او سویچ یوزر کې یو فرق دا ده سویچ یوزر کې ته نه بل څه کمپیوټر وغوښته لاک کې ته خپله مثال ته جګېږي د کمپیوټر نه او سویچ یوزر د لږ وخت لپاره استعمالیږي
چې چا د هغه لاک هم دی لږ وخت لپاره دا مشترک ده مخ ته راځي دی مخالف یو بل هم راځي راځو لاک هم پروګرامونه نه بندېږي صرف فرق دومره ده چې هلته بل چې هغه د نو وخت کمپیوټر دلته تا خپله ضرورت څنګه ضرورت دلته ناستې دفتر کې نور کسان هم کار کوي نه غواړي دا پروګرامونه هغه وګوري یا تا اکاونټ کې څوک کار وکړي غواړي چې یو کریډټ کارډ راواخېځي یا شي 15 منټو 10 منټو لپاره کوزي کې درته راخېځي نو ته به دا شي کې لاک پې کې دې کې پروګرامونه نه بندېږي ګوره مخکې ما ته یې ظلم ښوده اوس ما ته خپل اکاونټ صرف ښیي نو زه به راسم چې هر څومره وخت پس راغلم پاسورډ به مې ورکړم راخلاص بل چې دی په دې کې هغه دی ریسټارټ کمپیوټر بند کا بیرته خپل سٹارټ کړه دا کله کله استعمالیږي مخکې به ډېر زیات استعمالیده چې ماوس به دې ورو لګاو کنه یو اس بي هغه ته د وینډوز 98 په وخت کې نو یار به دې ریسټارټ کاوه کني کار به نه اوس ډېر سہولت راغی په وخت کې ډېر غټ جنجال انسټالیشن هم دومره غټ جنجال سیمه سیام ښه ریسټارټ چې کوم دا دې وظیفه دغه ده اوس مثال نن سبا چې یو غټ پروګرام چېرته انسټال کړي ډرایور وکړي وینډوز وکړي چې ور راستارټ شي ور بیا ریسټارټ غواړي یا تر څو دې چې ریسټارټ کړی نه وي تا دا پروګرام به صحیح نه انسټالېږي صحیح کار به نه کوي نو چې کله ته ریسټارټ کړې یا خپل مغه ریسټارټ بټن درکې په خپل ریسټارټ کیږي کني دغه ځای به ته ریسټارټ کړې نو تا کمپیوټر به بیا بند به په خپل پر ریسټارټ سلیپ کمپیوټر سلیپ موډ ته بوزه سلیپ موډ کې پروګرامونه نه بندېږي سلیپ او لاک کې لږ فرق ده دا دې هم په خپله ضرورت سره کمپیوټر نه جګېږي لاک کې هم دغه رقم و سویچ یوزر کې بل چا د نه وخت خو سلیپ او لاک کې څه فرق ده غټ فرق دغه ده کې چې لاک دې لږ وخت لپاره ته ځي او سلیپ دې ډېر وخت لپاره نیم ساعت یو ساعت کېدای شي تر ماښامه رانیسي معلومات دې نه کېږي کوم کار چې ته وځي نو سلیپ به کې سلیپ فایده څه ده لاک کې هماغه رقم چارج وي لکه څنګه چې دا کمپیوټر سټارټ وي او سلیپ کې ډېر کم چارج وي مخکې هم تاسو مثال درکړی چې انسان ویده وي او ویښ وي صحیح ده نو سلیپ موډ کې دومره کم چارج وي چې که ګیز نه تر بیګا یا بیګا نه تر ګیز نه پاتې شي 15% چارج به د بیټرۍ کې نه کم او کمپیوټر به بند وي بند به نه وي پاک خو ویده به وي بل څوک چې راسي چې هغه ورته ودرېږي هغه ته داسې ښکاري چې هغه څنګه ده کمپیوټر دې بند ده خو بېرته یې راویښېدو طریقې مې ته ښودلې وې هغه بله ورځ درس کې کنه بیا هغه سره راویښولی شي وخت نن نه په ځای کړو په آخر کې دی دغه ځای کې هایبرنیټ د هایبرنیټ څه وظیفه ده هایبرنیټ وظیفه دغه ده عاجل وختونو کې استعمالیږي 5-6 پروګرامه دې راخلاص دي کار دې پرې کړی ده سیف کړي دې نه دي یو ناڅاپه څه حالات خراب شو نر هغه د ډزې پښې باسي نو دې وخت کې ته نه غواړې دا کوم لیکل تا کړي دي دغه دې بیا به څوک سره لیکي که نه دا دې بلکې ته سیف کوې کېدای شي دغه وخت کې څه مرمۍ خو چې هغه نه ګوري که نه سر او سترګه که نه هغه رایت ښځه چې په سترګې نه ده لګېدلی که نه نو هغه چا سر او سترګه او لاس او پښې نه ګوري دیوال ګوري چې کوم طرف ته لاړ هغه په لګېږي نو هغه طرف ولي نو دغه وخت کې که ته سیف کوې کېدای شي مرمۍ چې راسي حالات ډېر خراب شي دغه مارکېټ مخې ته راورسېږي دې نه مخکې خو ته غواړې چې دغه ورک هم نه شي د معلومات او سیو هم سیو کې وروسته بیا سیو کې اپشن درکړي ته به هایبرنیټ نه استفاده وکړي هایبرنیټ څه کار کوي دې باندې کله ته کلیک کړي کمپیوټر دې پاک بند کړي خو چې کوم پروګرامونه دي موقت ډول ځان سره سیو کړي چې بیا ته کمپیوټر راخلاص کړي ته به وایي چې دغه پروګرامونه کې دې کار کوو اوس یې که سیو کوې نو سیو کولی شي نو دا و د تاسې وینډوز پروګرام او دغه درس راځو لږ دلته هم راځم کله کله داسې کېږي چې مثال یو پروګرام دې راخلاص نه بندېږي کلوز بټن باندې کلیک کوئ دلته ته ولیکي ناټ ریسپانډینګ نو تاسې بیا څه کوئ کنټرول الټ ډیلیټ په یو آر بي ووایئ صحیح څه کنټرول الټ ډیلیټ دې چې کله ووایئ دلته یو پروګرام ده سټارټ ټاسک مینیجر دې باندې به کلیک او چې کوم پروګرام نه خلاصېږي د لیست کې ته ښکاري یا به انتخاب کې انټاس دا خو ډېر زر بند کړئ دا داسې ده لکه چې یو چا ته چې خدای ته وګورې یو کار وکړه که نه یو وي چې قمندان صاحب پسې راولې که نه ستلي ډاره منډې وي نو دغسې کار ده دغه لږ زوري بعضې پروګرامونه بیا داسې وي که چې لږ وخت نیسي بندېږي خو ډېر وخت نه نیسي لږ وخت بیا دغه نه اضافه نیسي دا طریقه ده یا ټاسک مینیجر رایټ کلیک کوي دلته دې ځای هم سټارټ کولی شي که بل مې چې ده کېښودل راځم کمپیوټر ته یو فلش به ما ته راکوي تاسو ته مې د هغه طریقه هم ښودلې وه د فارمیټ کولو خو یو ځل بیا هم درته په دې ویډیو کې ریکارډ کړمه تکرار کړمه
که فلش به ور واچوې یا که یو ډرایو وي لکه ډي ډرایو ده سی ډرایو ده هغه دې فارمیټ کا او لیږل خو تاسې هره ورځ وینئ چې فلش ته څه لیږئ نو دا زه فارمیټ کوم رایټ کلیک فارمیټ څومره جی بي د سایز یې هم درته ښیي دلته به راسئ که نوم ورته لیکئ ګوره احمدالله نوم ورته لیکلی والیوم لیبل کې غواړئ دلته رینیم کېږي نه ده صحیح ده تاسې کله فارمیټ کوئ دغه وخت کې به نوم ورته بدلوئ نوم مثال احمدالله ده محمدالله ورته ولیکئ هغه به دلته ورته ولیکئ خو دغه ځای کې یو اپشن ده کویک فارمیټ او که دغه غیر فعال کې سلو فارمیټ دغه کې فرق څه ده کویک فارمیټ زه اکثره داسې مثال ورکوم مثال دا کور ډېر ګنده سوي نه دا اتاقونه ګوره داسې وي او رنګمال سامان در لرې کې سامان ټول در لرې کې رنګمال پسې راولې صرف صفایي کې او سلو فارمیټ داسې ده د بلډینګ جوړ شوی ده پاکې له بیخه منهدمې کې ویې او له سره نوی درته جوړ کړي دغه رقم ده نو کله کله په میاشت کې تاسې سلو فارمیټ هم یوازې ورکوئ د تاسې فلش میموري کارډ لږ وخت ډېر نیسي خو دا به ورسره ښه وي لکه چې نوی کور او صفا کړی کور که کویک فارمیټ وکړي وایرس یو شیان تر لرې کېږي او که سلو فارمیټ وکړي بیا خو به ځکه چې کور سره نوی سي نو دا سټارټ باندې به کلیک کوئ څنګه چې اوکې کوئ دا به فارمیټ سي نور که څوک څه پوښتنه لري او بل که تاسې یو شی له فلش نه را کاپي کوئ نو دا به را خلاص کوئ شپ کې ښکاري نه که نه نو دا هم یو جنجال ده چې کله چې ورک سوي په دې ځای کې به ورته ولیکئ اسټریک چې دا ستوری ده د اتو لاندې دا شفټ به ونیسئ اته به ووایئ یا به نقطه فول سټاپ د دې شفټ سره په څنګ کې د وینډوز کې او الټ په منځ کې پورته دغه ځای کې ده څنګه چې نقطه ووایه چې شپ کې پټ وي یا به ټول درته وشي ګوره دا ویډیو ده دا که تاسې کاپي کوئ خپل کمپیوټر ته دا پروګرام د وی ایل سی دې باندې به رایټ کلیک کوئ کاپي که کټ پوهېږئ خو په معنا یې کاپي کوئ چې هر ځای ته وړي هلته به رایټ کلیک کوئ او پیسټ به یې کوئ نو هلته به دا داسې چې وایرس وي وایرس اکثره کمپیوټر کې وایرس وي نو د هغه له امله دغه شیان ورک سي کې پټ سي پردې تر شا نو بیا به تاسې دغه اسټریک څه دی ته وایلډ کارډ یا وایلډ ځنګلي ته یي پوه نه شوم اسټریک چې کوم ده دغه ده تا خدای په نیکي مل شه او اس کې او دې ته وایي اسټریک دا ګوره د اتو لاندې د شفټ چې کله ته ونیسې دا فعال سي شفټ به ونیسې او دا به ووایه بیا به ستوری درته ولیکي هغه لپاره پروګرام انسټالوي فولډر ته نه ډرایو ته خو تاسې ولیدل که نه فولډر لاک خو مې ورکوئ